د موی شروعات وشي او موږ ته یو کس وښودلی شي چې دا خپل فیملي سره بیچ غاړې ته راغلی وي. د ده اصل کې لور بیماره وي او د سره د لور د علاج دپاره بالکل پیسې نه وي. ته یو جوب میلاو شوی وي چې دی به په هغې کې سپیس ته ځي او دی غواړي چې زه جوب وکړم چې زه پیسې کلکټ کړم چې د هغې من د لور علاج وکړم. بیا موږ وینو چې دی اچانک د خوب نه را بیداره شي، یعنې دی اوس په هغه میشن باندې راغلی او دا د یو خوب لیدو. دغلته نورې غټې غټې پر سپیس کې ګرځي چې هغه د جهاز نه وتمبېږي چې د هغې د تمبېدو سره دی د خوب نه را بیداره شي او دته یو وارننګ میسج شو شي چې ستا جهاز ته مخامخ نور به دا خطرات را روان دي. د خپل جهاز سپیډ سیوا کي او د هغه ځای نه هر ممکن کوشش کوي چې د دې ځای نه وځي، خو د جهاز څه طریقې سره تباه شي او هغه سیدې لاړ شي او یو پلانټ باندې ور پرېوځي. د جهاز پرېوتو سره دی بېهوشه شي چې کله دی هوش کې راشي نو دی ژوندی وي او د چې کوم نور ټول ملګري وي نو هغه ټول ملګري د جهاز را پرېوتو د وجې مړه شوي وي. نو دی یو سیفټي ډرس واچوي او په هغه ډرس کې دی بار راوځي چې دی وګوري چې زموږ په جهاز کې څونه خرابۍ راغلی او دقه ځای کې دی ته پته ولګي چې زما ټول ملګري مړه شوي دي. دی ځان سره یو ټوپک والي او دی د هغه جهاز نه راوځي چې بهر وګوري چې دا دنیا اصل کې د کم ځای او دته پته ولګي چې دا دنیا اصل کې ارت نه دی بلکې دا یو بله دنیا ده چې د هغې نوم دی سومارس. دقه ځای کې د ټول ملګري مړه پراته وي. دی د دې ملګرو په مرګ باندې ډېر زیات خفه شي او هلته لږ ساعت لکینو هم خو دوباره واپس خپل سپیس کرافټ ته راشي او هغه د سټارټ کولو کوشش کوي او د هغې نه خپل بیس ته کانټیکټ کولو کوشش کوي خو د هغه سړی بالکل ورته جواب را نه شي. د دې وجې دی مایوسه شي او ټوپک راوالي او ځان د ویشتلو کوشش کوي خو دغه دوران ته واپس خپل لور را یاده شي او دی واپس ځان پرېږدي. دی واپس خپل جهاز ته راشي او انتظار کوي چې کیدی شي ما ته چا جواب راشي او دغه دوران ته په سکرین کې وښودلی شي چې یو جینۍ ژوندۍ ده او تا نه په 10 کیلومتر لرې پرته ده. د ژوند څه امید میلاو شي او د هغې په تلاش کې راوځي چې هغه کوم ځای کې پرته ده او د هغې هغه سپیس کرافټ هغې ته میلاو شي. دی وګوري چې جینۍ اوس هم په دې باکس کې ژوندۍ ده نو دی هغه کولاو کړي او د جینۍ ته په غېږ کې ځان سره راوالي. دی چې کله د جینۍ ځان سره راوالي او را روان شي نو دغه دوران دی ویني چې دلته یو غټ د خپې چاپ دی، یعنې دا ځای اوس د خطرې نه بالکل پاک نه دی خو دی د هغې باوجود هم د جینۍ ځان سره یوسي خپل سپیس کرافټ ته چې دلته کې سحر شي نو د هلک د خوب نه راپاڅېږي خو د جینۍ اوس هم د وده وي خو د حرکت نه د جینۍ را بیداره شي او دی بیا د سپیس کرافټ نه بهر راوځي چې بار څه دي. دی ګوري چې دې ځای نه د ووتو څه ممکنه لاره شته دی او که نه یا موږ به ټول عمر دې ځای کې پساو یو. نو دی خپل یو ډیوایس راوالي په هغې باندې سکین کړي چې دې ځای نه د ووتو څه ممکنه لاره شته دی او که نه او دته په دې ډیوایس کې وښودلی شي چې یو سپیس کرافټ شته دی چې تقریبا 2 کیلومتره لرې د ده نه پروت دی. نو دی خوشحاله شي او واپس خپل سپیس کرافټ ته را منډې وهل شروع کړي چې جینۍ ځان سره اوچته کړي. دلته دی محسوس کړي چې دلته کې څوک دي چې دی څنګه ور مخامخ شي نو دی ویني چې دا خو هغه جینۍ ده او جینۍ ده نه ویریږي او هغه منډې کړي خو دی ورشي او هغه جینۍ څه طریقې سره ځان سره راټینګه کړي. دغلته کې څه وي او د هغې د حرکت نه دغلته څه کاڼي را پرېوځي نو د هلک پوه شي او دی زر د جینۍ ځان سره والي او خپل سپیس کرافټ یې واپس راولي. بیا د جینۍ د لاس زخمي شوی وي نو دی ورته په دې لاس باندې څه مرهم ولګوي او بیا دې تپوس وکړي چې ستا څه نوم دی او خپل نوم هم ورته وایي چې زما مایلز نوم دی. دا جینۍ څه عجیبه غونده کې لینګویج وایي چې په هغې باندې د هلک بالکل نه پوهېږي. د هلک پاڅېږي او په یو بورډ باندې څه خاوره واچوي او په هغې باندې کوشش کوي چې دا زه څه طریقې سره پوه کړم. جینۍ هغه بورډ خواله راشي او په هغې باندې یو 2 کسان جوړه کړي او ورته ووایي چې فیملي. د هلک یې د دې خاورو په ذریعه باندې پوه کړي او ورته ووایي چې د غر نه اخوا سپیس کرافټ ولاړ دی، موږ به دا سپیس کرافټ اخلو او خپل کور ته به ځو او خپلې فیملي سره میلاویږو. بیا دی ځان سره د جهاز نه ټول ضروري سامان راوالي، بندوق او بمونه ورسره هم او بیا دواړه یو ځای د جهاز نه راوځي بهر. اوس کوشش کوي چې هغه سپیس کرافټ ته ځان ورسوي چې کوم ده په هغه سکرین کې لیدلی و او د هغې په ذریعه به دی د ځای نه اسکیپ کوي او د ځای نه به وځي. چې دوی کله په لاره روان وي نو دا ماشومه په لاره باندې ځان سره څه میوه راوشو کوي او د هغې د خوړلو کوشش کوي نو د هلک ولې خواله راشي او په اشاره باندې پوهېږي چې دا خوراک نه بلکې دا زهر دي او که دا دی وخوړ نو دی په وجه ته مړه کېدی هم شي. دی کله ځنګل ته ورننوځي او مخکې روان وي نو دی اچانک د یو ځناور اواز واوري چې د جینۍ راشي او وګوري نو هغه ډایناسور یو بچی او په دلدل کې نښتی نو دا زر راشي او هغه دلدل نه راوباسي او هغه چې کله دلدل نه آزاد شي نو هغه د دې د خوا نه مخکې روان شي
خو اچانک څه واړه ډایناسورس راشي او په هغه باندې حمله وکړي او هغه خوراک شروع کړي چې د هغې د وجې د جینۍ ډېره زیاته ویریږي. مایل زر راشي او هغه یو سایډ ته پټه کړي. د ډایناسور خو هم دې پسې راشي خو دې ونه ویني او دې ته بچ شي. دې بیا ځان سره د جینۍ کړي او په خاموشۍ سره دې ځنه مخکې روان شي. په لاره کې مایلز یو غټه ونه ویني او هغې ته وخیږي چې معلوم کړي چې سپیس کرافټ اوس څونه لرې دی. چې دی کله بره ورسي او خپل ډیوایس راوالي او هغه سپیس کرافټ کې سرچ کوي یکدم هغه درګۍ مات شي او دی د بره نه راپرېوځي او د لاس خو هم هغه راپرېوتو سره وخیږي. دقه دوران څه خطرناک ډایناسورس خو هم دغلته را روان شي. د جینۍ زر ټوپک راوړي او مایلز لی ورکړي او بیا د مایلز لاس راښکل شروع کړي چې دا ټیک شي او دغه دوران ډایناسور نور خو هم نږدې راشي. نو دا د مایل دې لاس ته یو لته ورکړي چې د هغې سره د ده د لاس ټیک شي او دی فوراً ټوپک راولي او په ډایناسور باندې حمله شروع کړي. جینۍ ډېره زیاته ویریږي او دا یو بل سایډ ته وتښتېږي. مایلز دغلته بمونه راوالي او د ډایناسور ته وړي چې هغه پټاو شي او ټول ډایناسورز هلته مړه شي. دلته د جینۍ چې کوم ځای ته راتښتېدلي نو دلته نور هم څه ډایناسور وي او هغه د جینۍ پسې راشي او دې د خوړلو کوشش کوي خو چې څنګه په دې چک لګوي نو دغه دوران مایلز راشي او هغه ډایناسور ولي. پرسکونه شي چې زه جینۍ بچ شوه او دغه دوران یو بل ډایناسور راشي او د جینۍ په شا باندې ځان سره راښکي او د خوړلو کوشش کوي خو مایلز راشي او هغه ډایناسور وزغلي او د جینۍ ته بچ کړي. چې راشي نو دی وویني چې جینۍ یو سیټ ته راغونډه شوې ده او ډېره زیات یېرېږي. نو مایل هغې ته سم ونه وایي او د هغې د سیفټي لپاره دغلته د ماښامه پورې کښېني. د جینۍ لږه پرسکونه شي نو دی د جینۍ په شا کې او خپل سفر واپس شروع کړي او بیا یو غار وګوري چې دوی دغلته شپه تېرولو لپاره دا ځای صحیح کړي ځان نه. سره خواته سم مایکرو ریاکټر ولګوي که چېرې څه ځناور یا څه خطره دې خوا دې راځي نو دا به एकदम اکټیویټ کېږي او دوی به د خوبه راپاڅوي. دی بیا د جینۍ خواله راشي او دې ته ښایي چې زموږ نه اوس سپیس کرافټ څونه لرې دی خو دی اچانک وویني چې یو غټ سپیس کرافټ را روان دی او هغه د دنیا سره جنګېدو واله دی. د هغې د وجې به ټوله دنیا تباه شي. دی بیا لاړ شي او وده شي ځکه دې ته ډېر غټ سفر سبا له پاتې و. چې مایل وده شي نو ده ته په خوب کې هغه خپل لور راځي چې هغه اوس خو هم په هسپتال کې ده او هغه اسټروناټ خو هم اوس دې دنیا ته ډېر زیات رانږدې شوی او دقه ټایم اچانک هغه مایکرو ریاکټر ریاکشن شروع کی او د مایل د خوبه راپاڅي. جینۍ اوده وي خو د دې د خولې نه سپین سپین ځګونه روان وي. نو مایل په منډه راشي او دا راپاڅي خو چې د دې خوله کولاو کړي نو پای کې څه ځناور وي. مایل چاړه راوالي او انتظار کوي چې کله به دا ځناور بهر راوځي خو چې هغه څنګه بهر راوځي نو دی په چاړه باندې وي او هغه ځناور مړ کړي او هغې سره جینۍ ډایرکټ رابیداره شي. دوی مخامخ یو کنده وویني او دوی د هغې نه ویریږي نو دوی په شا روان شي خو اچانک یو برېښنا وشي او شاته هم د دوی نه یو غټ ډایناسور ولاړ وي. چې مایل څنګه شاته وګوري نو ډایناسور ورو سر راننه باسي نو دی په یکدم پایر شروع کړي او په خپله وتښتي او کندې ته ورننوځي. دی هلته کې راننوځي نو ده ته خو لارې نه وي معلومې نو دی زر هغه ډیوایس راوالي او په هغې کې لارې معلومې کړي او بیا د هغه ډیوایس په مدد سره مخکې روان شي. خو دا ځای خو هم د خطرو نه خالي نه و او دوی ته مخامخ یو غټ دیوار راشي چې د هغې نه مخکې نوره لاره نه وي. مایل هلته په چاړه باندې یوه کنده وکړي او بیا هغه بمونه راوالي او هغه بمونه هغه کنده کې وروغورځوي چې د هغې د پټاو سره هلته یوه لاره په هغې کې وشي او د جینۍ او د مایل دواړه یو ځای بیا په هغه کنده کې ور روان شي چې د هغې باندې د وتو کوشش کوي خو اچانک څه خرابې راشي او هلته کې ګټې راپرېوځي. هغې د وجې دا لاره بنده شي او دا مایل په دې کنده کې دننه پاتې شي او دا جینۍ د دې کندې نه بهر وځي. اوس ووته خو دا مایل به اوس کوشش کوي چې دی به د دې ځای نه ځان څنګه وباسي او دی ټوپک والي او په بل سایډ ور روان شي او بل سایډ راوځي. دا جینۍ یوازې روانه وي نو دا مخامخ د یو ځناور یو غټ غاښ وویني چې دی هغه راوالي او هغه بلو بیریز چې کوم هغه زهر د انسان لپاره په هغې کې ووهي او ځان سره یې سیفټي لپاره په بیګ کې کېږدي او مخکې روانه شي یوازې. مایل روان وي او دی وویني چې اوس هغه اسټروناټ نور هم نږدې راغلی یعنې دې سره وخت اوس ډېر زیات کم دی. دا اسټروناټ ډېر ځمکې ته راورسېد نو دا به ډېره غټه تباهي جوړه کړي او مایل د جینۍ تلاش لپاره مخکې روان شي او هغې ته چغې وهي. د جینۍ یو سیټ ته پټه شوې وي او دقه دوران پای باندې یو ډایناسور حمله وکړي چې هغه د هغې د وجې چغې جوړې کړي نو مایلز ته پته ولګي او مایلز هم هغه سیټ ته رامنډې وهل شروع کړي. مایلز رامنډې وي او دې څنګه راودانګي نو دې څه چکړو ته راپرېوځي او دا څه عام چکړ نه بلکې دا یو دلدل وي چې دې په ښکته باندې به اوس راښکي. د جینۍ په یو سټه کې ننوتې وي او هلته پسې دا ډایناسور خو راننوځي. نو جینۍ په منډه منډه د دې سټې نه بهر راوځي او په هغه سټه کې ورته بمونه وروغورځوي چې بمونه پټاو شي او د ډایناسور په هغې کې مړ شي او د جینۍ ته بچ شي. او دا مایل اوس په دې دلدل کې ګیر وي او د دلدل دی ټول ځان ته ښکته راښکي خو قسمت یې ښه وي دقه دوران هغه جینۍ راشي او هغه څه چوکه د دلدل ته ورښکته کړي
چې د هغې په مدد سره د مایل د دلدل نه بهر راوځي او په منډه راشي او د جینۍ په غېږ کې والي. بیا دې جینۍ ته وښیي چې د اسټرونایټ اوس ډېر زیات نږدې دی او ډېر زر ده چې دا به اوس د دنیا سره وجنګېږي. او دې جینۍ ته ووایي چې موږ ډېر زر د دې ځای نه ووتل پکار دي او دې اوس سفر جاري وساتي. لاره کې دې یو عجیبه غونډه کې اواز هم واوري خو دې بیا هم مخکې روان وي. دې ته مخامخ یو دیوال راشي چې هغې ته د جینۍ بره وخیږي او د مایز دې له یو پړی ورکړي. نو د جینۍ چې بره وخیږي نو د مایز سره بره نه پړی راولي چې د هغې په مدد سره د مایز هم هغه پړي باندې بره ور وخیږي. هغه سپیس کرافټ ته ور ورسېږي او هغه سپیس کرافټ ته ورننوځي. دلته یې دی ګرځي چې کنټرول روم کوم ځای کې دی او دې کنټرول روم پیدا کړي او د هغه ځای نه د جاز دی سټارټ کړي. جینۍ ګرځي او د سپیس کرافټ دننه ګوري او دغه دوران دا د سپیس کرافټ نه بهر راوځي. مایلز هم دې پسې بهر راوځي چې دا بار څه کوي. که هغه اسټرونایټ ډېر زیات نږدې راغلی وي نو دوی واپس لاړ شي او پر جاز کې کښېني او یو اچانک یو ګټه دوی پر جاز باندې راپرېوځي او دا جاز د بره نه لاندې راپرېوځي او الټه پوزیشن کې راشي. یعنې دا اوس د الوتو قابل نه وي. تک دوران دغلته یو ډایناسور راشي او هغه پر جاز باندې حمله شروع کړي. مایلز نه هغه خپل ټوپک هم بهر پاتې شوی و نو مایلز زر خپل سیټ بیلټ وباسي او هغه ټوپک پسې بهر راوځي چې دا ټوپک راوالم او ډایناسور پولم خو چې دا څنګه په ډایناسور باندې فایرنګ کوي نو ټوپک کار نه کوي. نو دی یو سیټ ته لاړ شي او یو سیټ ته پټ شي چې هلته دی د خپل ټوپک ریسیټ کړي. دلته را جینۍ هم زر ځان د سیټ بیلټ نه راخلاص کړي او زر لاړ شي او یو پروجیکټر راوالي چې د هغې په وجه باندې دا د ډایناسور دا دیان خپل سیټ ته کړي او مایلز د هغه ځای نه په څه طریقې سره راوځي. خو د ډایناسور چې څنګه د جینۍ پسې روان شي نو دغه دوران د مایلز راپاڅېږي او په ډایناسور باندې فایرنګ شروع کړي چې د هغې د وجې د ډایناسور ډېر زیات زخمي شي او راپرېوځي او مړ شي. دی خوشحاله چې زه ډایناسور مړ شو او موږ به اوس سیفلي د دې ځای نه وځو او دغه دوران دغه ته یو بل خطرناک ډایناسور راشي او هغه ډایرکټ په دې باندې حمله کول شروع کړي. مایل هغه ډایناسور ځان پسې کړي او د هغه ځای نه منډې وهل شروع کړي چې د ډایناسور ما پسې شاته راشي او د جینۍ پرېږدي. دی منډې وهي او د ډایناسور ورپسې وي او دی یو داسې ځای ته راشي چې هلته اتشفشاګانې وي. اوس د ډایناسور ډېر زیات نږدې د مایل خواته راغلی او ممکن و چې دا مایل یې خوړلی و خو دغه دوران هغه جینۍ راشي او هغه لرګی ځان سره اخیستی چې په کوم باندې هغه بیریز لګولي یعنې زهر هغه ګولۍ او هغه په هغه ډایناسور له په سترګو کې ور ومنډي. هغې د وجې ډایناسور لیونی شي او اچانک پې یو اتشفشان پټاو شي چې د هغې د وجې ډایناسور مکمل وسوځي او راپرېوځي او مړ شي. دی ډېر زیات خوشحاله شي خو اوس د اسټروناټ هم د ځمکې ته ډېر زیات نږدې راغلی و نو دی زر راشي او دا جاز سټارټ کړي. د ډایناسور د ټکراوېدو د وجې د جاز پوزیشن هم اوس ټیک شوی او دا د پاسېدو قابل و او دی د جاز بیا پاسې او د هغه ځای نه وځي او د اسټروناټ د ځمکې ته راشي او هلته یو مضبوط بلاست وشي. دی ترې بچ شي او د دې ځای نه سیفلي وځي. جاز کې د مایل ناستې او آخري لمحات یعنې د خپل لور یادې او د موی په دې ضمن ختم شي.